صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافي. بسم الله الرحمن الرحیم. منګ راغلو د بلخ ولایت د مزار شریف ښار ته بیګانه وخت را ورسېدلو. اوس راغلو تاسو ته به ښکاري روضې شریف ته، خو دلته چې راغلو موږ خبر سو د نن د سیاسرو د فامیلو نوبت دی، نو تاسو ته نن اجازه نشته دی نارینهو ته. نو دا یو ښه اقدام دی چې پر امن د هغې فضا کې د فامیلو او سیاسرو ته هم یو ترتیب برابر کړی. الحمدلله خیر مشکل نشته دی، موږ به سبا ورته راسو. اوس به موږ لاړ سو د حیرتانو خوا د کوشتپې کانال به وګورو، حیرتانو د امو سیند به وګورو، دا دوستانو ملګرو ته به ورخو. موږ به په دې خفه کېږو نو په دې به ډېر خوشحالېږو، ولې چې د موږ خویندو ته هم داسې یو ترتیب دوی برابر کړی دی. اسلامي امارات الحمدلله چې هغوی هم یو پر امنه فضا کې خپل هغه چکر ته راځي، خپل فامیلو سره راځي، نو دا جایي نه کتلی سي. السلام علیکم. زمونږ که موټر چې پرون په لاره کې را خرابه سوی هغه اوس تللی د مسترخانې ته هغه د موټر جوړو، نو هغه ویلی تر څو موټر جوړوم تاسو ته راوځو وګورئ عکسونه مکسونه واخلو، خو روضه بنده راورځو اوس مسترخانې ته هماغسې له خیره سره سفر خپل شروع کوو د قشتېپې کانال او حیرتانو بندر طرف ته له خیره سره ورځو. أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم پیره بیا ښه راغلاست تاسو ټولو د شیرشاه احمدزي کتونکو ته. څنګه چې موږ سفر شروع کړی و له کابل نه الحمدلله باغلان، کندوز، تخار و بدخشان دا ولایتونه مو لیده. بیګا شپه چې موږ راغلو بلخ ولایت ته د مزار شریف ښار کې هلته هم چکر و. اوس الحمدلله دلته راغلو د حیرتانو خواته روان یو او تاسو لیدلی سئ الحمدلله دا د کوشتپې کانال دی چې موږ راغلو په جوړېدو دی وطن. انشاءالله دغه کانال به هم تکمیله سي او دغه ټولو واته 9 ولایتو ته به دا اوبه انشاءالله ورکوي. دا به باقي شیرشاه در وښیو، باقي دې نه مخکې به موږ ځو هغې ته حیرتانو بندر ته انشاءالله. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من واقعي چې کوم وطن کې امن و اماني قراري او حکومت فعالي نو وطن ته ډېره زیاته ګټه رسوي. تاسو وګورئ دغه بندر اوس ازبکستان سره دا فعاله ده، ریل ګاډی مو لیده راتېر څه دغه ټرکان
یاره په لاس منټو کې ډیر زیات د غټ ټیلرز دي اتلس ټیرا 22 ټیرا دا زیو راځي بیا دا خړ کې تاسو نه دا کشته دا په دغه کې دا کنټینر راځي نو د تجارتي سامان لیګل کیږي بیرته افغانستان ته راوړل کیږي ازبکستان نه څومره غټه دا وطن ته همداسې دا کنه نو خدای دې وطن دې آباد ولري ان شاء الله او امید لرم چې دغه منظورونه تاسو خوندونه اخیستې لمر ډیر تیز دی یقین وکړئ چې دا ټول سفر کې دغه ځای ټول نه زیات ګرم بدخشان علاقه کندوز علاقه بدخشان خو بیخي ښایسته خو کندوز خو دومره ګرم نه و ښایسته شمال کې د خو دلته بیخي زیات زوبل کړو ګرمي نو له خیره سره بیرته ځو مزار طرف ته له خیره څه شی یشه سین افغانستان زنده باد افغانستان تل دی یا السلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي
افغانستان نقشه څه کله مونږ وګورو کنه په دې کې د مزار شریف نه دی لیکل شوی او زیاتره خلک دا سوچ کوي او چې بل رقم فکر کوي چې روزانه د مزار شریف په خپل ولایت دا په نقشه کې د ولې نه لیکل شوی دا اوس دې مزار شریف خپل ولایت نه ده دا د کوم ولایت مرکز ده یا کوم ولسوالۍ ده تشریح راته وکړي. احمد زاده صاحب مزار شریف خو خپل یو ښار دی اصلي بلخ ولایت دی او مزار شریف چې دی دا مرکز دی د بلخ د ولایت مرکز. بیا دلته یو بله موضوع ده بلخ ولایت هم دی همچنان به بلخ یو ولسوالۍ هم لري په نوم د بلخ خو مزار شریف چې دی د بلخ ولایت مرکز دی. نو همدغه څنګه چې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد دی همدارنګه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. غریبه خبر نه چې بلخ ولایت کې بلخ ولسوالۍ ده. بله صاحب اکثریت خلک په دې باندې غلطیږي چې آیا موږ بلخ ولسوالۍ ته لاړ شو یا بلخ ولایت ته. نو هغه بلخ ولایت هم دی بلخ همچنان ولسوالۍ هم لري. بیا هم اصطلاح کې موږ تاسو نور ولایتونه چې خلک راځي هغوی اکثریت د مزار شریف په نوم باندې غلطیږي. مزار شریف فکر کوي چې مزار شریف یو ولایت دی او مزار شریف ولایت نه دی ولایت بلخ دی مزار شریف مرکز دی. څنګه د منظرې مخوخې سوی د بلخ ولایت که نه الحمدلله مزار شریف خاص کر کې مرکز زه ټولو نه اول الحمدلله زه چې راغلم زه د بلخ ولایت د مزار شریف د ښار د ښاروالۍ نه ډیر زیات متاثره سوم. دومره ښایسته فعالیت یې کړی دومره کار کوي ماشاءالله په دې چې اوس شپه ده او تاسو که چیرې سرکو ته لاړ شئ برکونه دي چوکونه یې ښایسته کړي دي ماشاءالله. نو ډیر یو ښار یې ډیر ښایسته ساتلی دی. هیڅ امکان نشته دی چې په دې کې بله خبرې ماشاءالله ډیر ښایسته دی خوندور ښار دی همچنان خوراکونه هم ډیر زیات خوندور دي. بله صاحب مهرباني الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتمتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صفا أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي السماء إلى جنة في أعالي السماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
كخير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما. ستړي مه سئ، سهار مو په خیر. بېګا د موږ د سفر څلورمه شپه او په مزار بلخ ولایت بلخ کې د موږ دومه شپه وه. بیا انډیوالانو سره موږ چای وڅښه، ډېر ښایسته پلو خوند یې وکړ. انډیوالانو سره نوشي جان کو. بیا هلته یو انډیوال ډاکټر ده، هغه د مزار ده، هغه ویلې چې راځئ نن زه مزار کې چکر درکړم. بیا راغلو د دشت شادیان ته. هغه منظرې چې تاسو وینئ، دغه دښتې، دغه غونډۍ تکې شنې، او بیا دې خواته چې راسې دغه تیږې، دا غټ غټ غرونه، ښایسته منظرې دي. ساعت هم تېر کړو انډیوالانو سره. او بل دغه غر چې تاسو ته ښکار کېدي، یو بله جالبه کیسه دا ده چې دې غر ته یو نفر ختلی و، یو سر ته یې ځان رسولی، بېرته راکوزېدی وی نه سو ډارېده. بیا ورته هلیکاپټر راوستلی، په هلیکاپټر راکوز کړی و. نو د وطن هر طرف ته چې لاړ سې، یو جالبې قصې، یو ښایسته منظرې. بل دلته فامیلیانې ډېرې زیاتې راغلي دي. یعنې موږ ډېرو ولایتو ته لاړو، په زیات مزار ولایت کې داسې ولایت داسې بلخ ولایت وبخئ، بلخ ولایت کې بیا خاص کر د شادیان ته ډېر زیات خلک فامیلیانو سره راغلي او ساعت تېر ښه په امن او امنیت کې الحمدلله. موږ هم انډیوالانو سره ښه ساعت تېر کړو. صلى عليك وسلم، ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. سیستمات باندې دات وجهدي یک طرف است وان وی ارانو که وتاکسی اخلمه زمان کی سبا داس قاتل اسمه هتسرق كم يوجي ترى خاتلي وخا ده شراخيزي بيخت سرين ستاوي غير تاوي دري چاترا ابل سكوزي دي خاري كلا كوياي فكر دې کړی کلابس کې وندل دي وای وړ کیا کبا وای وړ کیا کبا وای وړ کیا کبا وای وړ کیا کبا مسلمانانو مکا پیرانو وړ کیا کبا وای دې مې تاک وای قامم ده تسرق كم لاري كم غير أكو سلطة أوه باك بخير يعني دري چتا جو تاسو وزد تخيمة سرق كم يوجينا منغا راكل سو سرق كم جتا منغا ورخاتليو تاسو وسخو إنسو وس درمان وينا مخا دسي منغا لارو پورتا او اي ما شاء الله نه پوهېږم چې دا به یې چي لپاره جوړ کړی حتمن بند من دې جوړ کړی اوس دا که خوړ ده اوس خو وچ ده حتمن څوک مخکې به هلته ښایسته اوبه راتلې پام هم نه څه رقم ځای ده ماشاءالله. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي
نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صل على محمد السلام عليك يا